السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شئ تاسو چې هر چاته خپل بدل غږ کې میسج وکړئ مطلب که تاسو غواړئ چې چا سره څه دوکه وکړئ چا سره فرینک وکړئ یا چاته د انجلۍ په غږ کې میسج ریکارډ کړئ او هغه ته وایس میسج وکړئ ټیک ده یا بل څه چاته میسج کول غواړئ په میسنجر باندې یا په واتساپ باندې د انجلۍ په غږ باندې نو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه رنګې میسج تاسو ریکارډ کړئ او بیا دغه میسج تاسو وکړئ قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مخ دې نه مخکې ایډوکیشن عرض دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسوي دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن کمنټس دواړو کې شته دی هلته نه به سمپل همدغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ دا به تاسو نه سمپل یو پرمیشن غواړي هغه پرمیشن به دې تاسو الاف کړئ کله چې دې تاسو دغه پرمیشن ورکړئ تاسو ته به داسې شی نوی انټرفیس راشي دلته کې وګورئ ریکارډینګ اینډ چینج وایس په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ته یو مایک آپشن راشي په هغې به کلیک وکړئ بیا به خپل اواز تاسو ریکارډ کړئ ټیک ده چې ریکارډ کوي نو هغه به تاسو چینج کوي اوس که پې زه چې کلیک وکړم نو بیا زما مایک زما اواز نه ریکارډ کوي هم په دغه طریقه به دا تاسو وکړئ ورپسې که تاسو راشئ وایس میسج ټیک د اپلوډینګ وینډوز آف دا وګورئ دا به د دې ځای نه تاسو آن کړئ کله چې دا تاسو آن کړئ بیا په دې کې تاسو یو میسج ټایپ کوئ او هغه بیا واتساپ باندې تاسو هر چاته لیږلی شئ په بدلو اوازونو کې دا وګورئ مای سټوډیو پکې هم دا ده ټیک ده په دې کې چې کوم دی ما سره وایس دي هغه زه ایډیټ کول غواړم نو دلته کې تاسو اوس وګورئ په دې کې مختلف اوازونه یې تاسو له راکړي دي دلته کې وګورئ چې کوم اواز تاسو خوښ وي د دې ځای نه سمپل هغه ساوند سلیکټ کوئ هغه نو دا اواز به هم هغې ته چینج کیږي ټیک ده کله چې خپل اواز تاسو ریکارډ کړئ نو بیا د دې ځای نه تاسو بدلولی شئ قدرمنو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی امید لرم چې خوښ شوی به وي که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان